دا یو ورور کړی دی چې یو سړی د چا د طرف نه د بل انسان د طرف نه صدقه ورکوي او هغه ژوندی دی لکه یو سړی راولګي د خیر څه کار کې پیسې لګي چې دا زما شوي زما د طرف نه شوي دا زما د پلار د طرف نه شوي یا دا د مور د طرف نه شوي نو موږ دا اورېدلي دي چې حدیث کې راځي چې دوه ملائک دوه فرشتې هر سحر راکوزیږي یو دا دعا کوي چې یا الله څوک چې مال لګوي د هغې په بدل کې ورله نور ورکړه هغه دویم خیري کوي چې یا الله څوک په مال باندې بخل کوي نه لګوي دا مال وله ضایع کړه سوال دا دی چې زه اوس د بل چا د طرف نه پیسې ورکړم صدقه وکړم نو دا دعا ما ته ده که هغه ته ده او دا ډېر ښه سوال دی زه اوس راولګم د پلار د طرف نه یا 50 روپۍ زما 50 د پلار شو نو سوال دی ورور دا دی چې دا دعا د هغه دپاره شو که زما دپاره شو جواب د دې مسلې اول خو دا خبره ښه صحیح حدیث کې ثابته ده او دا حدیث په صحیح مسلم کې دی د ابو هریره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وی ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان هر سحر دو ملائک دو فرشتي اگر اکوزیگی یو داوی چې اللهم اعط منفقا خلفا یا الله څوک چې خرچه کوي ستا په لار کې لګوي نو هغه له د هغې بدله ورکړه هغه بل وی اللهم اعط ممسكا تلفا او چې څوک بخل کوي نه لګي دا مال ولا ضایع کړه دا خو صحیح حدیث کې ثابت دی او د دې حدیث نه دا خبره واضحه ده چې دې کې ویلي اللهم اعط منفقا خلفا او منفق په عربۍ کې هغه چاته وایي چې هغه مال په خپله لګوي هر چې هغه دی چې هغه مال نه دی لګولی نو د هغه نه څه تلي نه دي د هغه نه څه تلي نه دي چې موږ دا ووایو چې د ده دپاره دعا وغوښتی شو چې الله د دې په بدل کې وله نور څه ورکړه د څه په بدل کې وله ورکړه څه تلي نه دي د هغه نه د چا چې پیسې لګولي دي نو د هغه نه خو څه تلي دي نو ځکه دا ملائک د هغه دپاره دعا غواړي چې الله د دې په بدل کې وله نور څه ورکړه خو چې ته د چا د طرف نه ورکړه هم تا ورکړي ظاهر د حدیث دا دی والله اعلم یا الله عوض وله ورکړه نو عوض خو هله انسان ته ورکړی کېږي چې د هغه نه څه لګېدلي او د ده نه څه لګېدلي نه دي نو یا الله عوض وله ورکړه عوض څه دی اجر وله ورکړه د دې په بدل کې وله نور مال ورکړه د دې په بدل کې وله په دنیا او په آخرت کې نور نعمتونه ورکړه بعض علما وی دا په عوض کې راځي د دې په بدل کې کیدی شي الله ته څه مصیبت او امتحان او سخته لري کی دا بدل دی خو بیا موږ دا وایو د جواب په آخره کې چې د رب العالمین رحم او کرم پراخه دی موږ داسې نشو کولی چې د الله رحم هغه او د الله فضل په چا باندې بند کړو یا د الله فضل محدود کړو یا د الله رحم او کرم محدود کړو نه نو موږ دا وایو چې کیدی شي د الله رحم پراخه دی دا د چا د طرف نه چې پیسې ورکړی شوي دي دی به هم په دې فضل کېږي او الله به پرې رحم کوي خو دومره دی چې ظاهر د حدیث ته ګورو نو د حدیث نه دا واضح دی چې دا دعا د چا دپاره ده څوک چې مال ورکوي ځکه چې د ده نه څه لګېدلي دي والله اعلم ښه دا ورور سوال کړی دی او دا ډېر ښایسته سوال دی